په درېیم ځل به سلامونه مې کېږي او پیرزو مې ومنئ. قدرمنو تاسو ته معلومات دی، زه بیا هم عذر درته مخته ږدم. زما ملګري ډېر دی او کوم ملګري چې ګیله رالیږي زه نشم کولی چې ټول ملګرو ته په ځواب ورکړم، نشم کولی دغه ټول ملګرو ته ملګري مې ډېر دي، دغه ګیله تاسو بې ځایه به وي چې په دومره هغه کې د ما نه زه ټول ته نشم ورکولی چې ځواب وکړم. بهرحال یو نوی نظم در سره شریکوم ستاسو د خوشحالۍ دپاره. دا خلک څوک دي چې وعدې خوري، قسمونه کوي، دا مداریان دي یا کوډګر که تعویضونه کوي. دا د دې ملک سیاستمدار او ایماندار خلک دي، تعلیم یافته او پرمختللي ډېر هوښیار خلک دي، قانون پوهان او دین پوهان او خامین خلک دي. همدا اشراف چې د دې ملک متدین خلک دي، دوی چېرته خپلو کې نه یو بل ته ګونډې ورکړي، نه پردي پال دي، نه یې پردیو ته هډې ورکړي. دوی خبر نه ده چې پر غرو یا ازغن تار تېرېږي، د دې لګښت څوک ورکوي، د چا په لار تېرېږي. څوک به در وکاندې خیرې، څوک به م په زیاړې توکي او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکي. او ما ډاروئ، ما زه پوهېږم چې خطر به وخورم، ما سر خوړلی دی چې سر به وخورم. دا سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارځي، دا ژوند په دومره سر ټیټۍ او چاپلوسۍ نه ارځي. نو د رزمک کوږک ترنک که د اټک یم، څه پردي وو، څه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم. تر کومه ځایه چې خوري دي د قانون منګولې، د دې ولس په وینو سرې دي د قانون منګولې. بېګا چاپه محاصره وه پلټنه کوم، یو دې په کار و دې ووژل پوښتنه کوم، په څه دې ووژلم، دا تپوس له چا نه وکړم، له امریکا حکومت طالب که یې له ځانه وکړم. اوس هغه کونډو وګبرو ته ډوډۍ په کار ده، هغه بدبختو ته ډیوه په کار پرېږدی په کار ده. له واړو نه کېږي د خیر تمه بېغمه اوسئ، که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ. اوس که ونه ځلېدې ستوری د تاریخ نه شي او د ولسه بیا به هېڅکله راویښ نه شي. او دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر، دا تجاران دي، دا سراپان دي سوداکان دي د سړیو په سر، دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر. وا د تاریخ قرضدارو، خوره مو په چا خرڅه کړه، اوبه مو چاله ورکړې، واوره مو په چا خرڅه کړه. که زهر نه وي شیشې وخورئ، ځان کې نور واچوئ، دا ګرې کلې کوئ او دا پټکي په اور واچوئ. داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم، څه پردي وو، څه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم. کله راځي بیا چې راځي ثبات بیا څه ته وایي؟ زه نه پوهېږم چې سیاسي ثبات بیا څه ته وایي. د سړک منځ کې د چارواکو دیوالونه ګورئ، له بل طرفه د هېواد تنګ سړکونه ګورئ، له پنجرې اوبه خواړه خوري بند مرغان دي که نه؟ دا سیاست او سیاستوال سیاسي قیدیان دي که نه؟ بیا د جیب واک کمیسیون دام لومه کې ګیر شول که نه؟ پر وکیلانو د ننګوال دردونه تیر شول که نه؟ څه وږي، څه زاړه وږي لیوان به سره کیني، راوځي د لاستوڼو پټ ماران به سره کیني. یو د ټولنو رئیسان دومره ډېر شوي دي چې بل تنظیمي دکانداران دومره ډېر شوي دي چې دا شورا مشر، خوراک مشر، د چرګانو مشر، دا تنظیم مشر، لیوه مشر، د لیوانو مشر. دا تا په ما او ما په بل چا پسې تړلی دی ځان، دلته هر چا په یوه چا پسې تړلی دی ځان. نو حیران پاتې زه دې خلکو ته حق پاک یم، څه پردي وو، څه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم. هغه اوس پروت د مرګ په ستوني کې بیمار د ژبې، د هېواد لوی استاد صمیم لوی څوکیدار د ژبې، په دومره شتو کې د پښتون وطن ګریوان په دې حال، سبا ناګار وګورئ بله ورځ کاروان په دې حال. د ادب په هسک نور ستوري شاعران نشته دی، په لر او بر کې پښتانه نور لیکوالان نشته دی. دا پنځه لر او پنځه بر ناستې تېر کال مانځي، په 10 کسانو باندې دومره ستر خوشحال مانځي. د سیمینار پرېکړې تر اوسه لا مربوس پاتې دي، د باچا خان هډوکي بر د خوشحال کوس پاتې دي. دا سیاسي مسلماني هم ښه اسانه کار دی، د بل په جیب باندې ځواني هم ښه اسانه کار دی. موږ غریب یو، خو بیا د خپلې لارې بله نه وهو او د دربار پاته هډوکو باندې خوله نه وهو. موږ پر بالښت نه، پر دا خپله سنګل خوب کړی دی. دوی له عمرونو د دربار ته واچېتوب کړی دی. نو زه حالات له نږدې څارم، ځیرک یم، څه پردي وو، څه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم.
سرک ښوونځی برېښنا روغتون نه آبادۍ ته سلام موږ د هر څه له مخه کاندو ازادۍ ته سلام نه ښه خواړه نه ښه لباس او نه د زرو دانې سور مرچکې او سوړ سوکړک سړی اوبه د چینې شاه حسیني شاه زماني او میرزماني ارمان دی ایمل خاني خوشحال خاني او باچا خاني ارمان دی سر په ونو باندې بار تر سلو کالو اخر اور واخلي چنار تر سلو کالو بیا د الحق او د سرور ناره یې وخت کاري ما ته د منصور او د منظور ناره یې وخت کاري دا غني هغه غني دانش اشنا یو رنگ لري جنگ ته د منظور روان توپ او نه توپنګ لري دا وزیرستان دا وزیرستان څه داسې نه چې نن پرون وران شو دا وزیرستان څه داسې نه چې نن پرون وران شو کور د سواتي وزیر مسعود ته وړ پښتون وران شو خدای کسبرلی راوسته دا دښتې واښه شولو خیر دی که کور اوسو دیوالونه یې پاخه شولو او دا ازغن تار نه منو دا ازغن تار نه منو دا موږ سره کبر دی هغه د تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی دی له ما او زه له ده نه بېدرک یم زه پردي و زه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم سترګې به نه پټوو یو څه یې د منلو وړ دی او د هېواد مشر څه کارونه د ستایلو وړ دي خو دومره ډېر غله دي چې په کومه لار به سپر ودروي په نیم حکومت کې به د چا په جیب عسکر ودروي چا ویل چې نه منو موږ صلحوال نه منو موږ خو د لوی افغانستان تر څنګ دیوال نه منو موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي موږ خپل حق اخلو که هر پل په غرغرو ختل وي چې لویشته ځمکه مو د چا د پښو لاندې دل وي یو چا د سرو زرو پر تاج سوداګري کړې ده چا د غنم پر وږې هم امپراتوري کړې ده نه خالو خان بیا په ګومل او په ملتان وختو نه بیا سیدان ناصر په سر د اصفهان وختو نه به لیمور ملا برجان ملا عمر راوړو نه چا په شان د اول ګل سیري ټټر راوړو یو څوک څپېړې د تاریخ پر مخ وهلی پروت دی راپورته نه شلو بیا غلی او داغلی پروت دی هسکه شمله د ازادۍ پر سر ولاړه پروت دی یو څوک د ګور پر غاړه هم پر هسکه غاړه پروت دی په پوپلځې خشکې نه توخې نه څک یم زه پردي و زه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم په حال سوګند دی په ماضي او مستقبل سوګند دی بیا په قرآن تورات زبور او په انجیل سوګند دی څه مو لیږلي هغه ځای چې د مقصد ځای دی مرګ لاعلاج دی توه قبر یو ډېر بد ځای دی له دې عذابه که خبر شوی پردي خپل به پرېږدی قسم په خدای دی چې د مړو خښول به پرېږدی له پیغمبر نه بل اصیل او قدرمن لاسوک و له هغه پورته بل هوښیار او بل ځواکمن لاسوک و د پارس او روم لوی امپراتور او لوی عمر لاړو بیا سلیمان او بخت نصر سکندر لاړو ای چې دا ولې له بل هر انسان مې ډار کېږي په ځان ډارېږمه له خپل ځان نه مې ډار کېږي ای چې دا ولې له بل هر انسان مې ډار کېږي په ځان ډارېږم له خپل ځان نه مې ډار کېږي چې چېرته لاړ شم که ذره ځای مې په ځمکه کېږي تا ډاروم نه خو له خپل ځان نه مې کرکه کېږي چې چېرته لاړ شم که ذره ځای مې په ځمکه کېږي تا ډاروم نه خو له خپل ځان نه مې کرکه کېږي خپله یې خورې ده که نه زوی یا دې دادا ته ورکړې خپله یې خورې ده که نه زوی یا دې دادا ته وکړې غصب او رشوت سود ناروا ګټې د چا ته وکړې نو زما روژه ده که راوړی حلاله وږی یمه چا که رشته یې ونوړی حلاله وږی یمه زما روژه ده که راوړی حلاله وږی یمه چا که رشته یې ونوړی حلاله وږی یمه زه یې هم نه لرم فلحال خواړه له لوږې مرمه تا کره هم نشته حلال خواړه له لوږې مرمه هم په تا او هم په خپل ځان باندې شک یم څه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم ډېره ډېره مننه مننه ډېر ښه کامیاب اوسئ تر آپ سے ځوان